سراج الدین حقانی. خلیل الرحمن حقانی له چا سره شخصي دښمني نه لرله. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د خلیل الرحمن حقانی له وژل کېدو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې نوموړي له چا سره شخصي دښمني نه لرله. دا څرګندونې هغه د پکتیا په ګردې څېړۍ ولسوالۍ د خپل تره د جنازې په مراسمو کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا د خلیل الرحمن حقانی په سر $5 میلیون جایزه ټاکلې وه. ورته مهال سرچینو هشتي صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. سرچینو زیاته کړې چې هبت الله اخندزاده زابل ته سفر کړی دی. د سرچینو په وینا دا مراسم نن غرمې وروسته 2 بجې وشول چې د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي او ځینو نورو چارواکو پکې ګډون کړ. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی پرون ماسپښین دغه وزارت په انګړ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې ووژل شو. نوموړی د سراج الدین حقانی تره و. کله چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې حضور درلود، د نوموړي په سر $5 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې.